پښتون ټایم کې مو په سلامونو هرکلی کوم. لا هر څه نه مخکې که تاسو زموږ چینل نوی سبسکرایب کړئ نو مهرباني وکړئ چینل در سره سبسکرایب کړئ. لوړه دنګه سره سپینه د سرو طلایي اوږدو زلفو لرونکي دا پیغله اریبا ده چې په دې امید د پښتو فلمونو میدان ته راوتلې ده چې نورو ټولو هیرونو ته په ماتې ورکولو به د پښتو فلم د مینوالو په زړونو کې خپل راج قایم کړي. 20 کلنه اریبا خان په خټه پنجابۍ ده او د پنجاب په سرښار لاهور کې زیږېدلې ده. دا پښتو فلمونو ته 4 کاله وړاندې راوتلې ده او تر اوسه یې په ګڼو فلمونو کې د هیروین په توګه مرکزي کردار لوبولی دی. اریبا خان په پښتو نه پوهیږي او زیاتره مهال پښتو فلمونو کې د کار کولو پر مهال له دې هم خبره نه وي چې په کوم فلم کې کار کوي. د دغه فلم قصه څه ده خو وایي پښتو فلمونو ته په بشپړ اعتماد سره راوتلې ده. خلک یې فلمونو کې کار خوښوي او باور لري چې تر ټولو هیروینو به زیاته کامیابي ترلاسه کوي. د خپل یو نوي جوړېدونکي فلم په اړه وایس اف امریکا ډیو رادیو سره په ځانګړي خبرو کې پیغله اریبا خان وایي د فن هیڅ ژبه یا سرحد نه وي، ځکه نو ما دپاره هم دا کومه ګرانه خبره نه ده چې په پښتو ژبه کې فلمونه جوړ کړم. اریبا خان وایي هغې تر 14 جماعته پورې زده کړې کړي او غواړي چې نورې زده کړې هم وکړي، خو د فن سره مینې فلمي دنیا ته راوستې ده او دا خپله خوشنصیبي ګڼي چې پښتو فلمونو کې ورته مرکزي یا د هیروین کردار ورکړل کېږي. له اریبا خان نه چې کله پوښتنه وشوه د پښتو کلتور او د پښتو د زړو فلمونو نه آګاهي لري، ویل فلمونو کې را سره زیاتره ډیر سینیر اداکاران کار او ماته موقع په لاس راځي چې د دغو فنکارانو د صلاحیتونو په رڼا کې خپل صلاحیت را څرګند کړم او پښتو فلم انډسټري کې ځان له یو جوت مقام جوړ کړم. هغې وویل 5 نورو جوړېدونکو پښتو فلمونو کې د هیروین په توګه د کار کولو تړون او باوري ده چې د خپلو غوره فني صلاحیتونو له امله به په نورو ټولو هیروینو سبقت ومومي. کله چې د هغې نه پوښتنه وشوه چې په کوم فلم کې چې کار کوي آیا د دې په قصه دې ځان پوه کړی؟ ویل نه، قصې نه خو نه یم خبره، خو دا راته معلومه ده چې زه پکې هیروینه یم. اریبا خان وویل پښتنې میرمنې د فلم انډسټري د ماحول نه ویریږي او له دغه ویرې فلمونو کې د کار کولو څخه ډډه کوي، خو زه پښتنو جنکیو ته وایم چې هیڅ نشته. کله چې بني ادم پخپله ښه وي نو مدام ورته ښه ماحول په لاس ورځي، ځکه نو پښتنې جنکۍ دې هم ښه په ډاډه زړه فلمي دنیا ته راشي. که مو ویډیو خوښه شوې وي نو لایک او شیر یې کړئ. مننه.